زو نشي. کله چې مدینه منورې ته نبی علیہ السلام دا او د بدر جنگ وشو نو په هغې کې دې کافر وبوتلي، ځکه هغې خو په دا ګمان کو چې دا کافر دی، حالانکه دې په زړه کې دننه دغې وخت کې مسلمان خو په خوله یې غږ نه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناستو صحابو ته فرمایي یو څو کسان دي چې هغې دي مسلمانان خو کافرو په زور روستي دي، نو ګورې که په جنګ کې د سره دغه خلک مخامخ شو نو غزار پې ونه کوي. یو پکې عباس دی زما سره دې دغه مسلمان دی او کافرو په زور روستی دی، که در مخامخ شو نو پام کوئ ګورې غزار پې ونه کوي. یو څو کسان یې نور ومخول نو حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه په دې موقع ناستو، هغه له لږه غوندې غصه ورله، ویې نه د الله رسول داسې به نه کوو، وایي چې هر کله مونږ خپل پلاران او خپل بچي مونږ ته مخامخ راځي او هغه وجنو نو د الله رسول ستا تره به مله نه بچوي، خو که د ما تورې له مخکې راغی نه هلته به مې غورځول. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او عمر فاروق ته فرمایي وی عمره وی ابو حذیفه ته دې خیال دی د ده دین دی غیرت ته دې خیال دی، دی به د پیغمبر په تره غزار کوي، دا د ده دیني غیرت دی او دیني جذبه ده. عمر فاروق رضی الله عنه فوراً اوچت شوی د الله رسوله ما ته حکم وکړه چې ابو حذیفه نه سر والوزو، ځکه چې ستا د خبرې په مقابله کې دا خبره وکړه. وی نه نه د د ایمان د جذبې نه کړې ده، دا د ده ایمان جذبه ده، دا سوچه مسلمان دی، د ده کې یو غیرت دی چې د ما د تورې لاندې هر څوک راغی او هغه دا کلمه د ایمان او د اسلام نه ویلې د پیسو به د سر وام د نبي علیه السلام تر دی ولې بهر کې هغې بیا صحابه کرامو عمل وکړو. په جنګ کې دی ګرفتار شو، نو چې دی کله ګرفتار شو او یا کسان کافر مردار شو او یا کسان ګرفتار شو، یو پکې د حضرت عباس رضی الله عنه دی راوسته او دی په صحابو تقسیم کړل، وی دا دوه دوه درې درې کسان هر یو صحابي خپل کور ته بوځئ، لاسونه یې وله شاته تړلي وو، نامټې یې وله تړلې وو، د دې څوکۍ کوئ چې در نه ونه تښتي. د دې متعلق به موږ فیصله کوو چې دا مړه کړو که څه چل ورسره وکړو. اتفاقا حضرت عباس رضی الله عنه هغه صحابي ته ملو شوی و چې هغه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، نو د دې مټې شاته تړلې وې. نو یو صحابیه فرمایي د نبي علیه السلام بیبي غالبا ام سلمه رضی الله عنها هغه وایي چې نبي علیه السلام به د شپې خوب نه ورته کله به دننه کېده او کله وبار کېده، ټوله شپه وي خو ډېر زیات غمجن و. وایي ما چې د الله رسوله ولې وایي غږ یې نه بلکل غږ یې نه کو، خو ډېر پریشان او کله به دننه کوټې مبارکې ته ننوتېده او کله به بار راوته. وایي چې زه ودرېدم نو زه پوه شوم، وایي ما د عباس بیرګي اورېدل، هغه دومره سخت تړلی چې د هغه مټې خوږېدې نه هغه زبیرګي کول، نو پیغمبر علیه السلام د هغه تره هغه زبیرګي اورېدل، نو خوب نه ورته خو سفارش یې نه کو، لکه چې دا دیم قیدي دی او نور هم قیدیان دي، یو له سفارش کوي نو بیا خو بل هم سفارش کوي، نو غږ یې نه کو صحابو ته چې تاسو د ده مټې سستې کوئ یا دته تکلیف دی ولې، ځکه یو جنګي قیدي دی وخت کې راغلی دی خو ډېر پریشان و. وایي زه پوه شوم، وایي زه لاړم صحابو ته مې ال وې چې نبي علیه السلام نه خوب نه ورځي، کله دننه کېږي کله بار کېږي، د تره زبیرګي اوري، دا ولې ناجوړه دی چې هغې وکت وي نه مټې وله سختې تړلي دي، لاسونه یې خوږېږي، نو هغې وله بیا مټې سستې کړې، نو چې مټې یې وله سستې کړې غوټه یې نرمه کړه او د هغه زبیرګي قلار کړ، نو پیغمبر علیه السلام شو بیا وله خوب وله. دا محبت دی، مینه د ترې دا د کمیس نو نو دې د قد نه اوږدو، نو نبي علیه السلام مبارک وایي چې نه څوک کمیس راوړی د عباس نه، د چا کمیس پې نه برابرېده. نو په مدینه منوره کې یو منافق و، د منافقانو سردار عبدالله ابن ابی، هغه د ده په قد برابر و، هغه وایي صاحب ما اوزه وله کمیس راوړه، نو هغه کمیس راوړه او عباس رضی الله عنه ته کمیس واچو. نو چې دا عبدالله ابن ابی ډېره زمانه پس دی خو منافق و کله مړ شو، نو زوی یې سوچه مسلمان دی، نبي علیه السلام یې راولېږه، وایي زه مرمه او ته لاړ شه، زما دا وصیت دی چې وکړې ما د پیغمبر علیه السلام خپل کمیس راکړي یې راته واچوه او په ما به جنازه نبي علیه السلام کوي. نو دا زوی یې راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله زما پلار مړ شو او هغه یو دوه وصیته کړي، یو وصیت یې دا کړی دی چې جنازه وپېته کړي، او دویم وصیت یې دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې هغه ورته واغوندم. نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده، کمیس یې ورکړ، ورشه دا ورته واچوه او جنازه تیاره کړې، ما ته ووایي زه په جنازه وکړم.
نو چې کله نبی علیہ السلام کمیس ورکړ نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی وی دا الله رسول دغه د منافقانو سردار غټ منافق چې عمر له استا خلاف کړی دی هغه له کمیس ورکړ دا دې څوک کړ وی عمر ته دې خبر چې د عباس ته یو وخت کمیس ورکړ زما ترته دا مې د هغه د کمیس بدل ولا خلاصو د عباس ته هغه بدل د کمیس بدل مې ولا خلاصو عمر فاروق رضی الله عنه چې کله جنازه تیار کړه نبی علیہ السلام مبارک ورغی او چې سین جنازې ته مخکې کېدل عمر فاروق ورو رسېدو دا لمن نه ونیو نبی علیہ السلام وی سیب څه کې وی جنازه کوم پر وی په دې خبيثه جنازه د فلان کې او فلان کې او فلان کې او تاسو په سپکې نه دی ویلې دغه باندې الزامونه او قسم قسم خبرې نه دي کړې هغه د منافقت هغه ټول نفاق او تشمیره د په دې جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل شمان عمر اخوش د جنازه وی زما جنازه ته هیڅ فایده نه رسي او نو ته زما کمیس فایده رسي د کافر د منافق مړ دی لا الله منې کړی نیمه نو ولې مې ته منې کې او زما غرض دا دی چې د سره یو احسان وکم جنازه په وکم چې دا باقي قوم الله مسلمانان لکه مینه پیدا شي واقعي هر کار کې الله حکمت دی چې د جنازه نبی علیہ السلام جنازه او په د باندې نو رب العالمین د عبد الله ابن ابي چې څومره قوم هغه ټول رب العالمین مسلمانان کړل او فورا قران حکیم کې الله آیات راوړي لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره پام کوا کدی نه پس د منافق جنازه غوړیونه کی او د منافق په قبر غوړی دا معنی د پاره قتل جوړه دي عمرن خوشاله شو چې د ما دره مطابق الله قران حکیم کې آیت نازل کړ او هغه حکمت چې کوم پکې او هغه پکې پورا شو رب العالمین دا قوم مسلمان کړ خو بهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کم کمیس ورکړ د هغه کمیس په بدل کې ورکړ چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ته کمیس ورکړ